السلام علیکم زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 350 نور کسان وژلي دي. د دنیا د غریبو ملکونو دپاره د چین د کرونا وایرس تیار کړی شوي ویکسین د امید کرن ګرځولی شوی دی. یورپي یونین د امریکې د دواسازې کمپنۍ موډرنا د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو اجازت ورکړی دی. صحت ماهرینو خدشه ظاهره کړې ده که د احتیاط نه کار وانخیستی شو نو د کرونا وایرس نوی قسم په دنیا کې د لویې وبا باعث ګرځېدی شي. باقي محتسب د دې خبره انکشاف کړی دی چې د کرونا وایرس په ګڼ شمېر کې مریضان دا وخت د ملک په مختلفو جیلونو کې قید دي. د منفي درجه حرارت باوجود د هزاروالو په کویټه کې د مړو سره د درنې 6 ورځې مکمل شوې. بلاول بټو زرداري او مریم نواز کویټې ته ورسېده او د احتجاج کوونکو هزاروالو سره د یکجهتۍ اظهار وکړ. بل اړخ ته د احتجاج کوونکو هزاروالو سره د اظهار یکجهتۍ په لړ کې د ملک په مختلفو برخو کې د احتجاجي درنو او احتجاج سلسله جاری ده. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د سینیر وزیرانو د اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې د وزیر اعظم د کویټې د دورې فیصله ونه شوه. بل اړخ ته وزیر اعظم ویلي دي چې هزاروال دې مړي ښخ کړي نو زه اوس کویټې ته ورځم. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی. ترکی د مشهورې ډرامې ارطغرل جوړونکي ټیم د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی. وفاقي وزیر اطلاعات د اخبار فروش فاونډیشن دپاره د ویلفیر پیکج اعلان وکړ. د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر په جګړه هاوس کې تقریب ته وینا کړې ده. مسلم لیگ نون د مرکزي مشر ریټارډ کیپټن صفدر د مولانا فضل الرحمن د لاس کولولو انکشاف شوی دی. د سوات د ملم جبې په یو هوټل کې د سیلانیانو ګډه د هوټل د مالک دپاره عذاب جوړ شو. پولیس د هوټل د مالک او منیجر خلاف پرچه درج کړه. بھارتی زمیندارو د مودي سرکار خلاف د ټریکټر په ټرالو کې مارچ وکړ. امریکایي کانګرس د جو بایډن د ګټې توثیق وکړ. د عراق یو عدالت د قاسم سلیمانی د قتل په کیس کې د ډونلډ ټرمپ د گرفتارۍ وارنټ جاری کړ. بل اړخ ته فیسبوک او انسټاګرام د ډونلډ ټرمپ اکاونټ ته نامعلوم وخته پورې بند کړی دی.
د 1.88 اربو ډالرو مالک امریکایي صنعتکار د دنیا مالدار ترین سړی ګرځولی شوی دی. د انګلند د زنانو د کرکټ ټیم به د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان اولنۍ دوره کوي. د استرالیا پاست بالر ایرون سمرز په اولني ځل باندې د پاکستان په ډومېسټک کرکټ کې شریک شو. په خیبر پښتونخوا کې یخني نوره زیاته شوې ده. نن ټوله ورځ په اسمان باندې ګورې وریځې راخورې وې او د وقفې سره به باران کېده. او اوس د دې خبرونو تفصیل. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې 350 نور کسان ووژل. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره 10,562 ته رسېدلې ده. د چین د کرونا وایرس دپاره تیار کړی شوي ویکسین د ایشیا، افریقې او د لاتینې امریکې د غریبو ملکونو دپاره لویه ګټه ګرځولی شوې ده او په دې لړ کې ویلی شوي دي چې د دې ویکسینو تیاري د چین دپاره او د عالمي اداره صحت دپاره هم لویه ګټه ده. د یورپي یونین د میډیسن ریګولیټري اتھارټي د امریکې د دواسازې کمپنۍ موډرنا د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو اجازت ورکړی دی. د صحت عالمي ماهرینو ویلي دي که د احتیاط نه کار وانخیستی شي نو د کرونا وایرس نوی قسم په پوره دنیا کې د لوی وبا باعث جوړیدی شي، کومه چې به په دنیا کې د لوی تباهۍ باعث وګرځي. وفاقي محتسب د دې خبرې انکشاف کړی چې دا وخت د ملک په مختلفو جیلونو کې د کرونا وایرس په ګڼ شمېر کې مریضان قید دي. د منفي درجه حرارت باوجود په کویټه کې د هزاروالو د مړو سره د احتجاجي درنې 6 ورځې مکمل شوې. دا درنه د زبردستې یخنۍ باوجود هم جاري ده. په دې لړ کې ویلی شوي دي چې د دې درنې په حواله باندې حکومت په مکمله توګه باندې سترګې پټې کړي دي. بل اړخ ته د احتجاج کوونکو هزاروالو سره د اظهار یکجهتۍ په سلسله کې د ملک په مختلفو برخو کې د احتجاج او احتجاجي درنو سلسله جاری ده. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز د احتجاج کوونکو هزاروالو سره د اظهار یکجهتۍ دپاره کویټې ته رسېدلي دي. دوی په دې موقع باندې د وژل شوو کانکن مزدورانو فاتحه خواني هم وکړه. دا دواړه قومي مشران په باقاعده توګه باندې په احتجاج او درنه کې شامل شو. وزیر اعظم عمران خان د وفاقي کابینې د سینیر وزیرانو د اجلاس صدارت کړی دی. په اجلاس کې د ملک د سکیورټي په معاملاتو او په سیاسي حالاتو باندې غور شوی دی. خو له بل اړخ ته په اجلاس کې د وزیر اعظم د کویټې د دورې فیصله ونه شوه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې احتجاج کوونکي هزاروال د مړي ښخ کړي نو زه په هغه وخت باندې کویټې ته د رسېدو ګارنټي ورکوم. وزیر اعظم عمران خان د ترکیې د مشهورې ډرامې ارطغرل د تیارونکي ټیم د سربراه سره ملاقات کړی دی. بل اړخ ته دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې حکومت د تحریک خلافت په مشهور کردار ترک لالا باندې د ډرامې سیریل جوړولو فیصله کړې ده. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د خیبر پښتونخوا په حواله باندې په مختلفو امورو باندې غور شوی دی. وفاقي وزیر اطلاعات شبلی پراز اخبار پروش فاونډیشن ته د ویلفیر پیکج د ورکولو اعلان کړی دی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په جګړه هاوس کې تقریب ته وینا کړې ده. په دې موقع باندې تیمور جګړه او کامران بنګش هم موجود وو. مسلم لیگ نون مرکزی مشر ریټایرډ کیپټن صفدر ویلي دي چې ما د مولانا فضل الرحمن لاس په دې وجه باندې ښکل کړی دی چې د ختم نبوت خبره کړې ده.
د سوات د ملمجبې په یو هوټل کې د سیلانیانو ګډا او سندرې د هوټل د مالک او منیجر دپاره عذاب جوړ شو. په اطلاع میلاوېدو باندې پولیس د هوټل د مالک او منیجر خلاف پرچه درج کړه. په بھارت کې زمیندارو د مودي سرکار خلاف د احتجاج په لړ کې د ټریکټر په ټرالیانو کې مارچ کړی دی. د اطلاعاتو مطابق په دې مارچ کې په لکونو خلکو ګډون کړی دی. امریکایي کانګرس د ډیموکراټیک امیدوار جو بایډن د ګټې توثیق وکړ. بل اړخ ته د عراق یو عدالت د قاسم سلیماني د قتل په کیس کې د ډونالډ ټرمپ د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی دی. په فیسبوک او انسټاګرام باندې د ډونالډ ټرمپ اکاونټ د نامعلومو وخته پورې بند کړی شوی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د انګلند د زنانو کرکټ ټیم به د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان اولنۍ دوره کوي. بل اړخ ته د اسټرالیا تیز بالر ایرون سمرز د پاکستان په ډومېسټک سیزن کې په اولني ځل باندې برخه اخیستې ده. او اوس ګورو د موسم حال. په خیبر پښتونخوا کې یخني نوره زیاته شوې ده. هواګانې نورې یخې شوې دي. نن ټوله ورځ په اسمان باندې ګوري وریځې راخورې وې او په وقفو کې د باران سلسله جاري وه. درجه حرارت د معمول نه لاندې پریوتی دی. خلک د یخنۍ له کبله د کورونو او آبادو نه بهر نشي وتی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.